بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څنګه چې وخت تیریږي دغه شانې په معاشره کې هم تبدیلی رونما کیږي. یو طرف ته که د جدید ټکنالوژي دور دی نو دویم طرف ته زمونږ نوجوان نسل هغه خرابۍ طرف ته روان دی او دغه خرابۍ ذمه دار هغه موږ هم یو او سوشل میډیا هم ده. د معاشرې د اصلاح دپاره په موږ کې ډېر کم خلک دی چې هغه عملي قدم اوچتوي. موږ د نورو خلکو په حق کې ځان ډېر بهترین جج حسابو او د هغو خلاف د کفر فتوی لګو، لیکن چې کله دغه غلطي په موږ کې نو موږ د هغې غلطۍ ډېر زیات تاویلونه کوو. د معاشرې د اصلاح دپاره واحد کار چې موږ کوو هغه دغه دی چې موږ نورو خلکو ته نصیحت کوو او پخپله په دغه نصیحت باندې موږ عمل نه کوو او موږ دا ګڼو چې کله موږ نور خلکو ته نصیحت وکړو نو زموږ فرض ادا شو، لیکن خلک دې ته نه ګوري چې ته څه وینا کوي، خلک دې ته ګوري چې ته په دغه خبره باندې څومره عمل کوي او عمل د قول نه زیات هغه تاثیر ساتي. کله چې یو انسان وینا کوي نو د هغه وینا او د هغه کار کې څومره فرق دی خلک دې ته ګوري. کله چې یو انسان وینا کوي او په دغه وینا باندې هغه په خپله عمل کوي نو خلک د هغه دغه کار نه او د دغه فعل نه متاثره کیږي. نو د دغې د وجې نه د دې انسان یا د دې سړي په دې قول کې او په فعل کې هغه تضاد نه نو خلق د دغه نه متاثره کیږي. الله تبارک وتعالی ارشاد دی یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ای ایمان والو ځان وساتئ او خپل اهل و عیال وساتئ د جهنم د اور نه. دلته الله تبارک وتعالی اول نه د انسان ته ویلي چې ته خپل ځان وساته د اور نه او د ځان نه بعد بیا خپل اهل و عیال هغه د اور نه وساته. نو د دې کې دا هم معلومیږي چې ټول نه اول په ځان کې تبدیلی راوستی دي. معاشره د افرادو مجموعه ده. کله چې یو انسان کې په خپله تبدیلی راغله خلک هغه تبدیلی ته ګوري او اثر د هغې نه اخلي. نو د معاشرې د اصلاح دپاره لازمي خبره دغه ده چې موږ چې څه خبره کوو په کار دا ده چې په هغه خبره باندې موږ اول نه عمل وکړو. نو چې کله موږ عمل کوو زموږ خبره به ځای نیسي. دویمه لازمي خبره هغه دغه ده چې کله د معاشري اصلاح کیږي نو په هغې کې د ماحول ډېر زیات اثر وي او انسان د ماحول بچی دی دې ماحول ته ګوري او په هغه ماحول کې چې څه کیږي دی هغه قبلوي. که تاسو وګورئ نو د ماشوم په پرورش کې د ماحول ډېر زیات دخلي. هغه د خپل آس پاس غیر چاپیره خلکو ته ګوري او د هغه غیر چاپیره خلک چې څه کار کوي دی هغه کار هغه د په ذهن کې کینی او دی په هغې باندې عمل کوي. که تاسو کتلی نو کله چې په یو کور کې یو مور د مانځه پابندي کوي او کله چې هغه جانماز وغواړي نو د هغه سره چې کوم د هغه ماشوم بچی نو هغه هم حق نقل حرکت کوي کوم چې دا مور کوي. مور لاس څنګه اوچت کړي هغه هم لاس اوچت کړي، مور لاس څنګه وتړي هغه هم لاس هغه شانې وتړي، مور رکوع کوي سجده کوي. نو دا ماشوم دغه نقل او حرکت هغه اخلي خپل په ذهن کې کینی او هغه شانې په هغې باندې عمل کوي. اوس که د دې برخلاف داسې یو ماشوم دی چې د هغه په کور کې دیني ماحول نه دی او هغه بهر یو خراب ماحول کې پاتې کیږي یا دا په هغه کور کې داسې ماحول دی چې په هغې کې مور او پلار یو بل سره جنګ جګړه کوي او یو بل ته بدې ردې ویلې کېږي، کنځل کولی کېږي. دغه شانې دا ماشوم هم دغه غلط کارونه هغه خپل ذهن ته اچوي او بیا چې کله د وخت سره دی غټیږي نو د په ذهن کې دا خبرې مضبوطیږي او بیا دی هم هغه شانې څنګه چې د هغه مور او پلاري هغه شانې دی رویه خلکو سره اپناوي. اوس که ته د خپل ماشوم ته ووایې چې دا غلط کار دی دا مه کوه نو ستا دا ماشوم ستا دغه خبره هغه نه قبلوي. د هغې وجه دا ده چې هغه عملي طور باندې چې کوم کار لیدلی دی هغه قبول کړی دی خپل په ذهن کې هغه کېنولی دی. نو لحاظه اوس ستا دغه وینا په هغه باندې هغه کارګر نه ثابتېږي. وجه دغه ده چې هغه څه عملي کار لیدلی دی هغې باندې اوس هغه عمل کوي. او دا خبر هم لازمه نه ده چې
د دیندار خلکو په کورونو کې به دیندار خلک پیدا کیږي او فاسق و فاجر خلکو په کورونو کې به ګناهګار خلک پیدا کیږي. معامله د دې خلاف هم کېدی شي. موږ لیدلی دي چې داسې کورونه چې هغه دیندار خلک دي د هغو په کورنۍ کې داسې خلک پیدا شي چې هغه په غلط کارونو طرف ته لاړ شي او د معاشرې د اصلاح برعکس هغه د معاشرې د تباهۍ ذمه دار جوړ شي. او داسې خلک هم موږ لیدلي چې د هغو کورنۍ دینداره نه لیکن د هغو ماحول داسې جوړ شي چې د هغې په وجه په هغه کور کې ډېرې زیاتې تبدیلیانې راشي او کور دینداره کورنۍ جوړه شي. او که موږ د بچو پرورش کول غواړو نو موږ له دا پکار ده چې هغو ته نیک ماحول فراهم کړو. کله چې بچو ته نیک ماحول فراهم شو نو معاشره یو ښه طرف ته ځي. نو موږ له دا پکار ده چې زموږ کا قول او فعل کې تضاد نه وي او موږ خپل اولاد یعنی خپل بچي هغو دپاره یو نیک ماحول فراهم کړو نو معاشره به زموږ یو ښه طرف ته لاړه شي. الله تبارک وتعالی دې موږ د معاشرې دپاره کارآمد وګرځوي.